اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په مورخه 11/5/2020 باندې ماسخوتن په 9:30 بجې په تحصیل هډ کوارټر هسپتال گنجی کې طارق خان ته معزلی ولد ممتاز سیکنا جلاله د ریپورټو کو چیرې ز او حبیب الله ولد سعد الله سیکنا جلاله او دای سره چې کوم دین او مسعود شاه محب الله وي مونږ د اجرې نه وروتو د ماسخوتن موږ د پارتلو جمعه ته چې لارې ته ورسېدل نزد مسجد کاشکار باباجي صاحب دغلته ورسېدو نو یو اکسلای راغه او اکسلای ودرېده د هغې کې چې کوم دی 3 کسه ناستو وکیل شاه ولد زبیر وسیم ولد کرام الله او انعام الله ولد عبدالواحد شاه دا وی په دې کې ناستو په دې کې د 2 کسه با مسلح دی چې کوم دی نو په کسانو باندې ډزې کړي دي په دې د معزلی او حبیب الله دواړه لګېدلي دي زخمیانو هسپتال دی وړي دي بیا د حبیب الله چې کوم دی نو دی بیا د فایرینګ د وجې دی بیا وروستو په حق رسېدلی دی په دې کې د دې ملزمانو خلاف مقدمه راجسټرډ شوه دا چونکې د رژیم مبارکه میاشت او 302 مقدمان او ډي پي او صاحب د دې واقعي سختۍ سره نوټس واخیسته د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره او د علی قتل د برآمدګۍ دپاره زما په مشرۍ کې په قیوم خان او ډبلای شیرګل او سلام خان ایس ایچ او شیرګل په مونږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کړو مونږ مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کو په دې کې په 100 غنټو کې د ننه دا 3 وړه ملزمان گرفتار شو او دې ملزمانو نه 2 کلاشنکوفي او 2 تماچې برآمد شوي دي دی له باقاعده حراست پولیس واغستې شو نور چې سوي ان شاء الله هغه به تاسو سره شیر کوو چې کوم هغه علی قتل دی هغه الریډي موږ دا سيزونه ریکور کړي دي نه بکلی شي چې دا دی یا بل دی نو هغه به ان شاء الله بیا غي حساب سره تاسو سره شیر کوو